افغانستان کرکټ ته د نوي بدلون وړاندیز رحمت د لوبغاړو لپاره مناسب نوماند وبلل شو. راشد خان هغه جادویي توپ اچوونکی چې ناصر حسین هم بې ساری بولي. او بابر اعظم د سلیزې په درشل کې عبدالله شفیق پاکستان له ستونزې راویست. د افغانستان د کرکټ پخواني مشر روزونکي ریچارډ پایبس په مهمو څرګندونو کې ویلي چې رحمت د خپلې پراخې تجربې، آرام طبیعت او پیاوړي کرکټي فکر له امله د ملي لوبډلې د لوبډلمشر لپاره بشپړه وړتیا لري. هغه ویلي که څه هم حشمت شهیدي او بریالی اغېزمن لوبډلمشر دی، خو باور لري چې د لوبډلمشر مسؤلیت رحمت ته سپارل د افغانستان کرکټ لپاره یو مثبت او ګټور ګام کیدای شي. د په وینا حشمت شهیدي هم باید د لوبډلې د یو مهمې برخې د مشر په توګه خپل ارزښتناکه رول ته دوام ورکړي. ریچارډ پایبس ټینګار کړی چې اوس مناسب وخت دی څو د افغانستان کرکټ د راتلونکي لپاره مهمه پریکړه وکړي او رحمت ته د ملي لوبډلې د مشرتابه فرصت ورکړي. د افغانستان نومیالی ورو توپ اچوونکی راشد خان د خپل وروستۍ ځلان د لوبې وروستی او ځل بیا د نړیوالو کرکټ پوهانو د ستاینې وړ ګرځېدلی دی. د انګلستان پخواني لوبډلمشر او کرکټ شنونکي ناصر حسین ویلي راشد خان هغه نادره توپ اچوونکی دی چې هم د اسیا په میدانونو او هم د انګلستان په شرایطو کې د هرې لوبډلې لپاره ستر ګواښ ګڼل کیږي. ناصر حسین زیاته کړې راشد خان یوازې د ورو توپ اچونې یو عادي لوبغاړی نه دی، بلکې د خپلې هوښیارۍ، توپونو کې د بدلون او پر لفظي فشار له امله د نړۍ له تر ټولو اغېزمنو توپ اچوونکو څخه دی. راشد خان دا ځل هم دا خبره په عمل کې ثابته کړې ده او هغه په وروستۍ سلبالیزه سیالیو کې د 12 منډو په بدل کې 15 وکټې واخیستې او یو ځل بیا یې وښوده چې ولې نړیوال شنونکي هغه د نړۍ له تر ټولو خطرناکو توپ اچوونکو څخه بولي. د ویسټ انډیز پر وړاندې د دویمې ټیسټ لوبې په دویمه ورځ د پاکستان لپاره عبدالله شفیق او بابر اعظم په زړه پورې ملګرتیا وکړه او د لوبې واګې په لاس کې واخیستې. عبدالله شفیق خپله سلیزه هم بشپړه کړې چې اوس په 119 سوځېدلو منډو ولاړ دی، په داسې حال کې چې بابر اعظم هم په شپږ اتیا سوځېدلو منډو د خپلې اوږدې مودې وروسته سلیزې ته یوازې 14 منډې لرې دی. د دغه دواړو لوبغاړو ترمنځ تر دې دمه د 168 منډو نه ماتېدونکې ملګرتیا جوړه شوې چې پاکستان د ویسټ انډیز د لومړۍ پاڼې له 344 منډو څخه یوازې 78 منډې شاته پرېښې دی. که بابر اعظم په درېیمه ورځ هم خپله سلیزه بشپړه کړي نو دا به یې له څو کلونو وروسته په ټیسټ کرکټ کې له تر ټولو مهمه او د پام وړ سلیزه اوسیږي.